ملا عبدالغني برادر افغانان باید له هیڅ ډول حقه محروم نه کړی شي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پوره جزئیات په پښتو پلس کې راسره وګورئ. افغانستان کې د طالبانو حکومت لومړي وزیر اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر وایي افغانان دې له هیڅ ډول حقه محروم نه کړل شي. نوموړي دغه خبرې نن یکشنبې ار کې د مالي جریمو معافیت د صنعت او سوداګرۍ ملاتړ غونډه کې کړې دي. نوموړي ویلي ولس باید په هیڅ صورت له خپل هیڅ ډول حقه مسلمولو او ثابتو حقونو محروم نه کړی شي. نوموړي داسې مهال ټولو افغانانو ته د هغوی د حقونو پر ورکړې ټینګار کوي چې وروستیو کې د طالبانو حکومت د ښځو پر کار او زده کړو سخت بندیزونه لګولي دي. نړیوال او د بشر حقونو ټولنې وایي کار او زده کړې بشري حق دی چې افغانستان کې له ښځو اخیستل شوی دی. تیره سې شنبې طالبانو ټولو خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ښځینه محصلین له زده کړو راوګرځولې او پرون شنبه یې ټولو کورنیو او بهرنیو موسسو ته په یوه مکتوب کې ویلي چې د ټولو ښځینه کارکوونکو دندې تر دویم امره پورې وځنډوي. وروسته له هغه چې د طالبانو لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو کې د ښځو زده کړې وځنډولې، د طالبانو په حکومت کې دننه پر دغه پریکړه د ځینو چارواکو د ناخوښۍ ریپورټونه هم شته، خو وایي په طالب غورځنګ کې د یوه موټیتوب ساتلو او د درز مخنیوي لپاره دغه مخالفتونه نه ډاګیزه کیږي.